د هلمند بارک او فولاد خصوصي شرکتونو د لشکرګاه ښاروالۍ سره د لشکرګاه ښار او باباجي ولسوالۍ ترمنځ پر نوي جوړ شوي سړک باندې د یوې ښاري دروازې د جوړېدو چارې پیل کړې. د لشکرګاه ښاروال حافظ صدیق وایي د ولایت کې ملي تجارانو او خصوصي سکتور د بیا رغنیزو پروژو په پلي کېدو کې له لشکرګاه ښاروالۍ سره خپله ژمنتیا ثابته کړې ده. له ملي تجارانو غوښتل چې نور هم خپله سرمایه ګزاري هیواد کې وکړي او دلته ټول فرصتونه او امکانات ورته چمتو شوي دي. که هر تجار هر وګړي د هلمند ولایت د خپل وس او توان مطابق یوه خښته د پرمختګ په لور باندې پورته کړي، ان شاء الله ډیر ژر او ډیر په لنډ وخت کې به د ښار بڼه موږ تاسې ووینو، د ښار بڼه به بدله وي. ورته وخت کې د هلمند بارک او فولاد خصوصي شرکتونو استازي عبدالودود بارک ویل چې د رغنیزو پروژو تطبیق په برخه کې به خپلو همکاریو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د ښاروالۍ سره په هماهنګۍ باندې دغه اقدام په دې خاطر باندې کړی چې نور ځوانان یا نور تجاران هم د هلمند د لشکرګاه ښار د پرمختګ لپاره اقدام وکړي. هر څوک، هر تجار، هر ځوان خپل د وس مطابق مکلف دی چې د وطن په هېواد په ابادۍ کې برخه واخلي. دا که ډېره یې که لږ یې خپل وس به هر سړی کوي. د لشکرګاه ښاروالۍ د انجنیري مدیر عباس سیرک وایي پر دې ښاري دروازې څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د پرمختللي ډیزاین او معیار برابر جوړیږي. د بارک هلمند او فولاد صنعتي شرکت په واسطه نه د دوی په مالی لګښت باندې د لشکرګاه ښاروالۍ په تخنیکي همکارۍ باندې د باباجي او لشکرګاه ښار په سرحد باندې تقریبا د 23 لک افغانیو په ارزښت د 2 دروازو بنسټ کېښودل شو. یعنی یوه دروازه چې ده هغه د ناوې او لشکرګاه ښار د یوه دروازه داره چې مجموعاً د دواړو دروازو مجموعي لګښت چې دی زیات و کم 23 لک افغانۍ دی چې دا د بارک هلمند او فولاد صنعتي شرکت له لوري ورکول کېږي. د باباجي ولسوال مولوي صفا وایي د دریو ولایتونو او شمالي ولسوالۍ ترمنځ مشترکې لارې باندې د ښاري دروازې جوړېدل اساسي کار دی او زیاته کړه د دې نوي سړک په جوړېدو سره د خلکو پر وړاندې اوږدې لارې لنډې شوي دي. تقریبا د درو ولایتو ترمنځ لکه فراه، نیمروز، هرات او دارنګه د هلمند ولایت شمالي ولسوالۍ دغه رنګه لکه ګریش ولسوالي او نوزاد ولسوالي، باغران ولسوالي، مساکلا ولسوالي، واشیر ولسوالي د دوه ټولو یووالی او د دغو یوازینۍ مشترکه لار چې دغه ده. او یادونه باید وکړو چې دا سړک چې دی دغه خپله د وطنوال لپاره یو غټ د خوشحالۍ زیری دی او د دې ترڅنګ د لشکرګاه مخکینی سړک چې کوم یا پل چې کوم پر هغه باندې ډیر زیات بیروبار و، ډیر زیات رش و. نو د همدغه په خاطر باندې چې دا لاره جوړه سوله نو د ولس دپاره او د ښار دپاره د وطن دپاره ډیره اسانتیا او سهولت برابر سو. عبدالمالک او ګل محمد د باباجي ولسوالۍ اوسیدونکي له اسلامي امارت مننه کوي چې هغو سیمو ته د بیا رغونې په برخه کې لومړیتوب ورکړي چې په تیرو 20 کلونو کې له پامه غورځول سوي وي. ټول مسلمانانو ته ګټه وکړه، ډېره وسایل جوړه سوه، مریض ته ګټه وکړه، یو بل وسایل ته ګټه وکړه. په دغه ځای باندې ما وسایل بول د 10 واره خراب سوی د اوس ټول ټاپ ځان ورسوه. دا چې ستاسو کوم چې دا کې زموږ 3 ساعت 4 ساعته د ټکټر لار به ونه اوږده به دا برابر اوس بیخي ډېر وسایل. د یادونې وړ ده چې په مرکز او ولسوالۍ کې اسلامي امارت په کورنۍ بودیجې د پولیسو پرمختیایي پروژو له کیفیت او لومړیتوبو خلک رضایت شي.